ریاض الصالحین دیرشم نمبر حدیث د جادو په باره کې د سہیل جنو چې کوم روایت دی سی سمنګ د حدیث ویلو فسمع جلیس للملک كان قد عمي ويداوي الناس من سائر الادواء دا په موږ ویلو او دی الک بعد ټول مرزونو علاج به کاو دوائی به خلق له کولا فسمع جلیس للملک كان قد عمي د بادشاہ یو دربانچو په دربار کې خدمتیو د بادشاہ سره نواورې د جلیسن یو درباری للملک د پاد بادشاہ کانا چوا درباری قد عمیا اغلن شویو دغه دربانچی چې د بادشاہ په دربار کې دره خبر واورې دا چې یو لکه او هغه چې د مون نړون پیدا شي اغم سې کې علاج کوي او چې برګې مرزي نو دا غي علاجم کوي ناغواور دا خبره او غلوندو فاتاو بهدايا كثيرتن راتو کلو آغا دربانچی دے الگتا په هدايو ډیرو ډیری هدیه راولې خلق ته ډیری ډاله تحفه داول راغستوي راویلې تحفه خشه ها دای ول راغستوي او چې د بادشاہ بیا خاص کسي نو خو بخامه خاصه سيزونی فقال انوي دي دربانچی د بادشاہ دغه لګتا چې راغې ما هنا لك اجمعو سورج دی من سره د استاد پر جمدي سورج ما سره دی استاد پر جمدي ان انت شفیتنی کچرتا علاج کزما کزه د جوړ کلم کنه نو سچي ما سره دا ټول استادي خو کزلون بچم قال انوي الک اني بشک زدا اشفي احدن ز شفانکم د اچا روغواله نشم کول د اچا انما يشفي الله تعالی بشک شفا کوي الله روغواله سو کوي الله کې ز نشم کوله فاین امنت بالله تعالی نو کې شریمان نو تا بالله فالله دعوت الله زب سوالو کوم د الله نا حد دعا تو شفا کا طالب الله صحت او شفا در کی ز شفا نشم صرف دوايي ور کوما نور شفا کا د چاله د الله دې فآمنا ایمان نولا لا در بانچوي چې ز حقيقي ایمان مدول ما کنه فآمنا ایمان نولو بالله فالله تعالی شریرو چته اغا ایمان نولو فالله باندې ها چې دا غالک طرف نه دا ایمان طلبو کو او هغه او ته ایمان نولا نو د ایمان په الله راوړو فشفاه الله تعالی هغه الله شفا ورکړه هغه الله جوړ ما هغه لوندوال هغه ختم شو شفا ول ملاو شو فاتل الملک راغه دغه دربانچی بادشاہ تا فجلسانو کې ناسد الیه ده بادشاہ سره کما کان یجلسو لک څنګه مخکې بادشاہ سره ناستو هغه دربانچی بیا په خپل ډیوټي شو څنګه مخکیو خو مخکې نابینا اوسه بینا شو ته چا په وجا ها بینا کړو ها قال له نوی اغتا بادشاہ من رد علیک بصرک د اوس مقابله شروع کیږي ها اوی اغه دربانچی د بادشاہ من رد علیک بصرک چا واپس کو پتا باندې نظر ستا دا نظر تا چا واپس کو ستا نه نظر تریو قالان وی دربانچی ربی زما رب ما ته نظر واپس کو قال وی زکا د بادشاہ د ربوبیت دعوا کړو قالان وی بادشاہ ولک رب غیری استاد پر بل رب شته غیر زمانہ بل رب استاد پارشتا قالا نوې د او دربانچی ربي وربک الله رب زما او رب تاسو دې الله زما او ساده دوالو رب الله دې نو نور مور واغسته ده چې ځان سره شریک لما خپل غلاغه دې زم شې تم د الله بندای
فاخذه نوینو بادشاہ آغا دربانچی لرا فلم یزل ہمیشہ یعذبو جو سزا بے ورکولا غلرا دربانچی ونیو او پا سزا کے گیر کا حتی تردی چوایا وایا چانا دے ایمان قبول کرے دے دا چا پواسطہ دے عقیدہ سمن شوی دا چا پواسطہ دے بل رب من لے دے حتی دا دیر وال خام خاصرے اقراری کئی بیا کنا دا بعض تفقیری دا سے اقراری کی بیا حتی تردی دل حلال غلا تردی چو خودن اوکلا پاغالک بانی چدا سے یوالو کو آغا صلی اللہ علیہ اولی النوی نوی خو فلم یزل ہمیشہ چو عذاب ورکاو سزا ورکولا شابه زیخیا ندی بریدو دا سی اچانک نو وجینه که وجنه خو بیا خبر ختمی دا نی وجینی سزا ورکی چو سو بوله دیان نده ویل پریدو نو آغا اکثر مجبوره شی بیانو کله درو کم لار شو کله رشیام ہوئی او باز ہوئی کمل لیم کرم حتی ترده دلال الغلام چاگا خودن اوگلا پا غلام چه دا سی یو علکو اگه مجبور که آغا واقعه اخفلطولو تا بیان که چاگوی ایمان نوڑو بس ما ایمان نوڑو فجیا بالغلام نراوستریش پا غلام راتلو کلیشو پا غلام حلق راوستریش بادشاہ تا فقال له الملکو نوی علک تا بادشاہ اے بنیا او بچرگوٹیا قد بلغ من سحر کا و تاکیر سیدرے دے سحرستان ما تدا خبرا تبرئ الاکما والابرسا جوڑے دو مادر زادرون جدمون پیدا شلون والابرسا برگے مرض ما تدار سیدرے دستاد طرفنا چتا دا سحرس دکڑے دے تبی اس برگے اولون جوڑے تفعلو کہ دا سے کارونا دا سے کار کے دا کار کے اوس لگیا زما خلاف خبر کے او زمان بغیر بل چاہتا دا رب دعوت پیش کے چفلانے رب دے نو تو ما ساحر سے لے گلے وی لے گلے ما ویج سحر دے زکا تو زما خلاف بل رب جوڑے فقال علک ملکو خا ادے زمانے علک نو سب ملکو فقالا نوی زوان علک زوان وایا علک نو اوی دی زوان ارا رشا خپل دین پرې نه هو دا چې ملګری پیدا کړیو چې ارا رشو خو دین پرې نه هو فقالا نوی زوان ان سمینا فتن دایها فقالا نوی زوان نوجوان انی بشک زلا اشفی احدن زا نشم جوړول اچالرا انما یشفی الله تعالی بشک شفا الله اور کئ فاخذوا نو بادشاہ دے زوان لرا فلم یزل ہمیشہ يعذب ذکر بادشاہوں د طریقې معلومی چې دا دې څه چل کړي د څو کو استاد شتا ا طریقه د چا هو دلیدا زدا پروګرام چارولې هغه کس مونږ ته غایا چې دا پروګرام د چا په واسطه راغلې دا پروګرام کم ځای کې پرو سم کړي دا کده وو یا ابو شاوز متذکر فلم یزل ہمیشہ یعذب جو سزا اور کولا غلا حتا تذ دل علی الراہب دور مجبور کو چ اغالک او خود خپل دو استاد دے استاد سو کو راہب پھر اب بادشاہ او توی چې دا تا غلط اخذ چا خود لیدا دا سے سید کی دا غلط نه سید کی دا ما استاد اور راہب وزه چیزو ویرا والا راہب تے خبر او رسولا فجیء راوسلش بالراہب راہب الک اس پجے پر ہو دربانچی پادشو الک پادشو اصل تزی فجیء راوسلش بالراہب راہب او ویل شولو دے راہب تا ارجع واپس عن دین کا دخل دیننا واپس لکه اصل پته ولګي چې عالم خوده دې دنه کا خوري دنه شاګردان تیاری هغه ته وی د خپل دین پرېدا او مخه ویلو راهب سو کو دا انسانو هم شروع کونه ارجع واپس عیسی علی السلام په دین باندې واپس شاه په خانو متونو کې دا واقعات رسول عیسی علی السلام په دین باندې هغه غلط راهب نو صحیح راهب دا عیسی علیہ السلام په دین باندې لکه موږ چې محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې یو ارجع واپس شان دین کا د خپل دین فابا نو هغه څوک انکار وکړ د خپل دین
چې زنه واپس کېږم که سر می قلم شي هم واپس کېږم نه. فدعا بالمنشار بادشاہ روغتلا ارا بادشاہ وی ارا روڑی روغتلا ارا فوزع المنشار نو کې خود لشوا اغا ارا فی مفرق رأسی پا مند سر داغا مفرق دیتا ہوئے چه باز خلق دا سر غدی گنا پا مند داسی والے دیکھ نا کر خی گنا نیم اقتداسی و نیم داسی علا فی مفرق رأسی پا مند پا زید شریطو سر داغا پاگیو لعرکی خود خود مند باند سر فشقہو نٹوٹے کاغل را حتی تردی وقع شقاہو چوی غزوب دو ٹوٹے داغ سر کٹ کا او دو ٹوٹے شو ثم جیا بیائی راوستے شو بجلیس الملک اغا بنیاد ودا ختم کچھ کم دینا شروع شو وی دا دن بل سوک مخی نشتام دے دے زکا دے راہب دے دن دن خوریگی نو چاول اغا ملکو نو بیائی دربانچی ملکو بیا راوستے شو بجلیس الملک پا دربانچی در بادشاہ ویلی شو آغتا ارجع واپس شا د خپل دین اولو ته وی واپس شا بابا انکار کو واپس کېږي موږ دی الله داسې امتحانات نه راولي ولې ګران کار دی موږ سګل ټینګي نو چلیلا او چې په صلی الله علیه بیا ارکی دی ګران کار در بانچو ځوان خام ها فوزع نو کې خود له شو عرافی مفرق راسی پاغا فاغزید جدا والد سرداین فریمند سر فشقه نو کټه کا اغلرا حتا تر دې وقع شقاو چې دو ټوکړي گزار کا دو ټوټه کې تاسو دوشنو دو ټوټه شکه دو چمبیو چمبایو حاله بل چمبا بل حاله ثم جاء بالغلام بیا را وستل شو غلام ځوان وې زمانه تجربي شي خوزان چا وجره نه په حکم د الله په ځوان باندې خلکو داغه د کارنامې نړۍ خلک مسلمانانو شوي دا د خندقونو او واقعه بیانې سورۃ بروج کې راځي اصحاب الاخدود النار په دې هغه سورۃ مستقله هغه یادېږي ثم جاء بیا را وصل ش بالغلام ځوان ویل شلو د ځوان تا ارجع واپس عن دینکا د خپل دین فابا سیوګه انکار شنو واپس کېږم وی واپس گینی انجام د دربانچو گورا واپس گینی انجام د راهب گورا ای پشان بزر شي هیڅ پروا نشتا فدفاو خو بیام لګي یره پړ کې ود ځوان نه ها فورن به ارنګري ها فدفاو حواله کدلرا الی نفرن یو ټولګی تا من اصحابی د قل ملګرونا قل یو سو ملګری هغه ته دی ورک شدل صدا ورکي قال انوی بادشاہ اذبو بوز به دا ځوان الی جبل کذا وکذا اگر فلانی غر سے بوزي فلانی غر ته اوخه جوي فسعدوا اوخه جوي به دا ځوان الجبل غرتا غر سکته اوخه جوي فاذا بلغتم ذروته کلا چې ورسېږي تاسو ذروته اغه سوکی د غرتا زروا د سوکی اغه غرتا او چپ طرف د سوکی اغه غرته پورو سوې سوکی د غرتا عین رجعان کو دے واپس دا ځوانان دیني د خپل دیننا خو پرېږي و الا که شرط واپس نشي د خپل دیننا نو فترحوه نو بیا څه کوي راو غرزوي دررا کته داسه بر رواني زره بشي فذابو نبوت دی بی دا غزوان غرتا فسعیدو وی خجاو بی دا غزوان الجبل غرتا فقالانی وی زوانو اللهم کافنیهم بما شئتا یا اللہ کافی شی دی لرا پاکا چستا خوغشی اللہ ما دا دی دا شرنا بچکا او زما دا شرنا دا دی دا پارا کافی شا علیس اللہ بکافر عبدا چوزے کی گیر شدا سے وہ ہے اللہ صلی اللہ بکافن عبدا آغزوان چا اللہ تا داغ کفایت کرے او د خلقو ندی بچ کرے او اللہ امام داغ پشان بچ کا زم یو زوانی ما اللہم کفنیہم زمانگ دی زوانان داسی شکر با اللہم کفنیہم بما شئتا یا اللہ زوان سنگ دعا واری
یا الله کافی شتو دی لرا سما د طرفنا پاس چې خو غشي ساج څنګه ساغو غشي نو په طریقه زما مال د شن بچکا مال کافی شا فرجفا و دعای قبول شوا دې ټول غر ته خطر یو کنه دخه جاو فرجفا بهم الجبل فسقطوا نو اخذ د پدای باندې غر فسقطوا نو دې را پروت د غر نسکینا دې خو حالک را غورځاو هغه دعا چې ازوان وکړانو په دې ملګرو چې دې پورته کړو دې باندې غرداسي اخذ دا چې اخذ دا نو دې مردار شو کتره گزار شو را روانو او جوړ کړو سازش د چا لپاره ازوان لپاره ځان پاغه ولال له بچ او دا نور باندې غر اخذ دا دې کته زلزل شو وجاء راغ دا غزوان يمشي چې روان ال الملك بادشاه تا بادشاه د ځوان راغ وړاندې شه وقال انوي له دي ځوان ته بادشاه ما فعل باصحابك ستا ملګری سشو سکارو کړې شو به اصحابک د ملګرو سره بادشاہ ته تپوس کې چې کم ملګری تا سره مالی ګلیو هغه سشو وقال انوي غلام ځوانوي کفانیهم الله الله کافی شو دا غي د شرنا مالرا اغه لرا الله زما د طرف نه کافی شو الله از دا غي د شر نه بچ کلمه او شر پاغي باندې واقع شو کله دعا مې لغوالي ښا کله نفلم کول وایي بس شرازي خبيغه فدفعه نو حواله کدا ځوان الی نفر یو ټولګی تا من اصحابې د خپل ملګرونا نور کسان ته حواله کا ویره بره خو به سکیږي نه سره دا نه زما ملګرو باندې غر راغو خو دې او تاویس پاره چې د سمندر کې گزار کړي سمندر نه ډوبای خاص بیان نه نو ټول ملګرو ډوب شو دې پکې بچ فدفعوا عليك دا ځوان الی نفر یو ټولګی تا د ملګرو خلونا وقالو وی بعد او بادشاہ طریقه متخی ملګرو ته اذبو بوذ به دې فحملوا فی قرقور فحملوا سور کید لرا فی قرقور په یو کشتۍ کې په یو بیړۍ کې قرقور بیړۍ کشتۍ سفینه متوي وتوسطوا به البحر او منس کی واچوي دې په دریا په منس کې اور سوي چې هغه کشته د دریا منس ته ورسیږي دنه بیا ته پوسو کوي چې ای ځوانا د خپل دین نه واپس کیږي او کنه واپس کیږي نو پرېږي کنه واپس کیږي کشته نه رواچوي سمندر کې گزار کوي دغه ډیرو کنه فإن رجع نو کو واپس عن خپل دیننا نو پرېږي دی و الا کو واپس نشو فقذفو گزار کوي دلرا او ورته دلرا په سمندر کې عذابو الله بوتو د خلکو به د غزوان لرا عجيب ځوان پټې ده نه فقالانی وی ځوان اللهم کفنیهم بما شئت یا الله کفایتو کې کافی شي زما د طرف نه دی لرا باس کې خو غجستا یا الله زما د دې د شر نه بچکا فن کفات نو واولې د کشته بهم پدای باندې فن کفات بهم السفینه نو واولې د کشته پدای فن کفا واولدا بهم پدای باندې السفینه تو کشته فاغاری قول دی ډوب شو کشته په الټه شو دی ډوب شو ځوان بچ کشته کې ځوان ناز دغه بچ کیږي او پدای الټه شو ټول ډوب شو وجا راغه هغه ځوان يمشي چې روان الملك بادشاہ تا ځوان یوازې بیا بادشاہ تا راغی عجیب اوخه او بیا د بادشاہ په باندې مهر لګیدل خو چې ګوره غر کې بچ شو سمندر کې بچ نو بېمان ایمان نه ولکنه بس ته کنه چې دا سره به بچ گئی فقال له الملك نو د بادشاہ ما فعل باصحابك سشوستا ملګریتا سمالی ګلو فقال وی ځوان کفانیهم الله تعالی
کافی شو هغه ټول لره الله زما د طرفنا زالا دغه د شر نه بچ کړم خزوالی وی چې ته صبرېږي نه ما وجې نه خامخاوي او ایمان شو وجلې برم د بوتلما ختم د بوتلما نور اساس نشي کولې وجلې مين شو په یو طریقه می وجنا وی وایا وی په دې طریقه چې کم تا ته زوي ما نو په دې می وجنا ال بزمل کېږي مو دا غزر کوم او چې مرشه دا پته نه و چې د بوجلو په خلک مسلمانان شي فقال نوی بادشاہ للموی غلام اوی زوان الملک بادشاہ تا دین رستو انکا یقینا تا لستنیت بقاتلی وجن کے زما مانش وجلے حتی تردی تفعال ما آمرو کبی چطو اوکے آقا جز حکم کم تا استفائی قال نوی بادشاہ ما ہوا آغا شے صد آکار سے جزاغا حکم او تب مرشے قال نوی زوان تجمع الناس فی سعید واحد جمع کا خلق را په میدان یو باندې په یو میدان ټول خلق را جمع کړه خپل بادشاہي وتسلبني على جزع او ظلن کما لرا پسلی کما على جزع په یو تنیدونه کې دونی یو تن لا اصلبنكم في جذوع النخل تاسو صلب اویزان دول پسا نما دونی یو خراق کے یو سانگا کی ظلم کا ثم خذ بیا اونی سا سہمن یو غشے من کناتی دا ترکش زمانہ ترکش دا سی یو گوڑی زامبیری چه پائی که خلق دا غشی چه کنا یو غشی رخلی آئی گا ورکیو لکه دی کالتوسو نپارا آغا صحیح غالقی کنا تاوسو آیا دا ملا بند دا غزه بیا انسا سامن غشه واخل غشه من کناتی زما د یو ترکشنا یو غشه رواکا توباسا ثم زع السهم فی کبد القوس بیا کیدا اغه غشه پمند لندې کې قوس لندې ته وي کبد من زړه اے دا ظلم د انسان د سینا پمند انسان کی گنا نو پمند لندی کی دا غشه کی دا ثم قل بیاوایا بسم الله رب الغلام دا خبره پکول خلقو تا زکه هغه بل رب نه مان کنه هغه زده ویما وی بیا هغه غلام ته وی هغه یو قسم مسلماناو ثم قل بیاوا اچ بی مشرک شي داری شي داغه نه بل بی خو کا مقل بیانې ها ګور هغه ته دعوت پیش کوي هغه دعوت قبول کو خپل طریقه باندې ثم قل بیاوایا بسم الله رب الغلام اغالک مقصد دا چې زده ملشما او دا ټول خلق مسلمانان ثم قل بیاوایا بسم الله رب الغلام فامداد الله چې رب د غلام دې زدا غشولم ثم ارمنی بیا علماء لرا پاغ غش باندې فانك يقينا تو اذا فعلت چت او كذلك ذاکار نو قتلتني تو ما ملکی اسمان شو وجل فجمعنا نجمك بادشاہ خلق لرا في سعيد واحد پسمک یو کې وصلبه على جذع او زولن دیک دلرا په یو تنی دونه باندې د یوونی په یو څنګه کې د زولن کبره ثم اخذان به رواغ سے سامن دے بادشاہ یو غشلرا من کنانتی د ترکش داغنا یو غش رواغ سا ترکش چپائی کا غش پراتی گنا تیرے ہو تو املا بند تو سو تو ثم وضع سامان به کی خدا اغغش فی کبد القوس پمندلن دے کے ثم قال نبی اوی دے بادشاہ بسم الله رب الغلام امداد الله چې رب د غلام دی ثم رماه بیا وشتو پاغه غشبان الکلرا ثم رماه بیا وشتو اغلرا ځوان لرا فوقع السام فی صدغه نواقی شو غشه فی صدغه پاغه اننګو دا غباندی په اننګو کې په دې مخه په دې زبان اولګی دا یا پدې تندی پدې سر پدې کپړې ورګې دا اغا ځوان
فوزعانو کی خود اغزوان یدهو لاس پل فی صدغی پاغا اننگو خپل کی دا سے فماتنو امرش قربانی ورکلا فقال الناس نوی خلقو بادشاہ تا آمنا برب الغلام منگا ایمان روڑو پر رب دو غلام باندی چه رب دو غلام دا سی رب دے چوگو دینا بغیر دا لکی نشوشتے دا لکی نملکی دا خو رب دو غلام اغا ملکا نمنگا طولو دا اغا پر رب بانی ایمان روڑو فاوتی الملکو نو بادشاہ تراوستی شو خلقا یعنی راروان چه خلقا بادشاہ ترویلی شو دتا ارائیتا آیا خبرتا ما پاسو کندش ددی تحضرو یری دلی چتا د کم چیز نه یره کولا چتوی دا الک مسلمان شوی یو ته دین یری دلی نو ستا ټول پارلیمنت ټول خلق د مسلمان شوس پس کې تا خداغه یو ځوان علاج نشه کوله او خدا ټول خلق مسلمانان چې نو بس کې تباجو دا څه وجنی سر ها كنتا تحذروا تیاری دلی قد پتاقی والله قسم بالا نزل بکا حذرکا رال پتابانی یرستا پتا یر واقع شوا قد آمن الناس تاقی چیمان نول خلقو طول خلق ایمان نولو فامرا نو دیو طول خلق ایمان نولو مالم چل لازی نو طول خلقو دا پاربا خندکو نکنما پائی کے بے غرزو اور پکی بلنپور بے سیزما تب ادا کار کے واللہ بدا سی اللہ طاقت نو معلوم ہوتا وامرا نو حکم کو بادشاہ بالخضور پخندکونو باندے بے افواہ سکا کے پاغا سرنو دو کسو باندے افواہ سر سکک دو کسو یعنی خندکونا کنستل دا ہر کسی پسر کی دا کسا شروع کی انہیں پسر کسو گئی خندکو کنی او دی کسی خلق چه مسلمانی گی او دی خندک کی اور بل کئی او دی کسی چه سورا مسلمانان دی نو پا دی خندک کی گزارے پا دی اور کے اڈر ہو حکمت حالت اڈر منی خلق نو چه دا ہر کسی پسر کے خندکونو کنی فخدت داغا دو حکم تعمیل فخدت حکنستے شو خندکونا و ازرما فیها النیران او بل کلیشو پاگے خندکونو کی وورا وقالا نوی بادشاہ من لم یرجع عن دینی یا حکم بکاو حاضر طولو خندکونو والاوی من لم یرجع عن دینی آسو چه واپس نشو دقبل دیننا بادشاہ حکم کو دے خلق رسوک نو واپس کی دقبل دیننا نفا اقاحیموه فیها نو پدے خندکونو پدے اور کے گزاروئی خندق کنی دو کسی پا سر کے پدے کو اور بلوئی آچا سو دقبل دیننا نو واپس کی نو پدے خندق پدے اور کی گزاروئی وقیل اوویلے شلو دتا دا بات سے دا حرائیوئی یادا چه دا کست اویلی شی اقتهم چه دی اور ترا دانگا یا چه سوک با مسلمانو راغتا با اویلی شراوی وی چه دی اور ترا اقتهم دنش دی اور تا حاضا فوجن مقتحمون را پندیدون کے دی اور تا را غرزیدون کے دی اور تا ففعلونو کدی داکار خندکونے دا ارکو سے پسر کے اوکر نسل پائی کے اڑواچا حتی تردی جاعت امراتن چرال یو خزا خزی حالت گورا رالا بادشاہ سو حکم کلے دے خزیوی نو دا شان حکم مسلمانان اوٹو دا سے حکمی کرے یو خزا رالا وما سبیونو دا خزی سر ماشمو لہا دا غید پارا چې دا خندقونه خلق سره کني دي که اور سره بلې خدای ماشوم سره مسلمانانو ورته دا خو د هغه خلکو د پاره کنيست چې څوک مسلمان شوی دی یا به مسلمان نه توبه باسي د اسلام یا به اور کی گزاري او هو مسلمانان ماشوم غیږه کې اور سره ها وما فتقاعست انت قافیا کرے چدا اورتا گزار کا حدیث دا معشوم فتقاعست انت قافیا
کله چې دا ماشوم کله چې دا ورته گزارله دا خزا دا هم مسلم دی واپس شوی نو واپس کېږم خزوي زما دینی اسلام دې زبا په اسلام باندې ملېګما زه خپل نو واپس کېږم نو واپس کېدا نو دا دی چې هغه ورته وکړه دا هغه ماشومې چې غیر کېو نو لږه غوندي بوزلی اختیار کړه سستی نو فتقاعست نو بوزدل غوندي شو دا خزا د پریوترو نه فیا پای کې چوز بزو وردا غرزول شم او زما ماشوم ما سره سوځي نو لګه ون ګران کار دی کنه الله دې موږ له بچاو راکې دي نه وای ور بل و یا مسلمان یا فلانه شګنی ور درې غرزم بچیږي کې د سره نو خامخا سره سوچ کې چې زم ور دی کنه ماشوم هم ځان سره غرزو بس بسم الله وای فقال لها الغلام نووی چې ماشومې گزار کم نو فقال انوی لها د خذت الغلام بچي د دې پزله کې لغونه کمزورواله راغې خو هغه ماشوم دورک لکوالی پیغام خپل مور ته ورکا خذ مور ته ویا امه اسبری ازما مور صبر کوا یا امه ازما مور اسبری صبر کوا اور تا په غرزیدو باندې صبر کوا اور ته ځان گزار کا خو صبر کوا فانک علی الحق یقینا تف حق باندې ها بچیو لا आवाज ورکا او مور اور ته ځان گزار کا خو په دې صبر کوا کلکیا تاسو بچی دی الله موږ لمرا کی الله دې موږ داسه وګرځي ها رواه مسلم نقل کړي دی له مسلم شریف دا حدیث دی په قانون متونو کې دا واقعا راغلی پیغمبر پاک وي ها ذروه الجبل اي اعلاه اوچت طرف دغر وهي بكسر الزال المعجمه وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن دا یو قسم د کشتو وسعيد هنا الارض البارزه او سعید پر مقام کې مکه مراد دا بارز احکارا والاخدود سشه مراد الشقوق فی الارض شلیدل پزمکه کې کنستل پزمکه کې کن نهر الصغیر پشان نهر ورو کې حدود اخدود کنستل دزمکه ها موږ ته خندق وایو کم دی خندق وعذر ما او کې دمانا بلول وان کفات انقلبت رولیدل وتقاعست توقفت وجبنت چدا لګوند یعنی سستی اختیار کړه رواه مسلم نقل کړی